نصیر احمد احمدي ما خیال چې په ننني دور کې په پښتو داستاني ادب کې ناول نګارۍ کې چې څومره لوی نوم نصیر احمد احمدي ګټلی دی په دې دور کې شاید چې دا بل چاته نه وي نصیب شوی. نصیر احمد احمدي کال نیم مخکې وفات شوی دی او په ځوانۍ کې وفات شوی دی. د غزني اوسیدونکی د افغانستان په پښتو کې چې څومره ناول یې لیکلي دي نو په هغې کې دوه درې څیزونه چې کوم د ناول لپاره ډېر مهم اړخونه وي هغې کې یو د کیسه ویلو هنر او د کیسه ویلو چل دا څنګه چې الف شفق کې دی ترکي ناول نګار الف شفق کې دی د نن دور دغه شان دا په نصیر احمد احمدي کې دی چې د ناول کې د کیسه تلوسه څنګه پیدا کولی څنګه تخلیق کولی دا هنر چې څنګه نصیر احمد احمدي ته ورته دا شاید چې لا تر اوسه پورې کم از کم زما د علم مطابق تر اوسه پورې ما بل چا کې ونه لیده. دا کردارونه د هغه همیشه راوند کردارونه وي، همیشه کردارونه ارتقا کوي د یو خاص پړاو نه تر بل پړاو پورې رسي، هغې کې مختلف واقعات راځي. تقریبا تمام ناولونه د نصیر احمد تقریبا تمام ناولونه یو د ازغن سیم زما خیال چې یو ناول دا دی چې هغه لږ د ایران او په دې غاړه باندې د هغې ځای دی یا د هغې لوکیشن دی، خو چې کوم اکثریت ناولونه دي هغه هم افغانستان یا د افغان خوره او د پښتنو دا پوره سیمه د خپل ځای په حساب یعنې د هغه ناولونو د هغه کردارونو د هغه کیسه دا د عموما د افغان خوره باندې او پښتنه خوره باندې افغانستان بالخصوص باندې دې کې موجود وي، دې کې لوکیټډ وي، دې کې ځای شوي وي. نو دا ناول 2 کاله مخکې شاید چې د هغه وفات سره یا د هغه وفات نه څو میاشتې مخکې چاپ شوی ناول دی د غڼې ځاله یا د غني جاله. د غني ځاله یا د غني جاله دا ناول په کابل کې بیس دی، یعنی کابل کې ځای شوی ناول دی. د دې ځای کابل دی او د کابل مختلفې کوڅې دي، خو موضوع یې ډېره مهمه ده. هم د کیسې په انداز کې څنګه چې داستاني ادب کې څنګه چې ما عرض وکړه د نصیر احمد احمدي ناول نګاري او داستاني ادب او د کیسې تلوسه تخلیق کول او بیا کردارونه تخلیق کول او ماحول تخلیق کول او هغې دپاره یو ژبه لټول او هغه ژبه دومره خوږه ژبه لټول او دومره ساده او اسانه ژبه لټول او دومره عامه ژبه لټول چې عام سړی هم لوستی شي، عام لوستونکي هم لوستی شي. دغه ټولې او بیا په هغې کې بیخي د ژبې په انداز یا د ژبې کې چې کوم د متل یا ژبه کې د محاورې یا ژبه کې د استعارې خبره ده، هغه ټوله دومره ساده هم ده او خو دومره ساده لکه چې هغه بل څوک د هغې نقل نشي کولی، یعنې دومره ساده چې بل څوک یې نقل نشي کولی. دا د نصیر احمد احمدي د ژبې هم کمال دی. د غني جهاله استعاراتي اصطلاح ده د دې ناول چې کوم نوم دی، استعاراتي اصطلاح په شکل کې دا مونږ ته مخې ته راځي او دا د یو داسې ښځې کیسه ده چې هغه د پلار له کوره ډېره په سختو کې لوی شوي او بیا واده هم په داسې حالاتو کې شوي وي چې پلار یې هغه په جواری کې بایللي وي او بیا چې د خاوند کور ته راشي نو هغه هم ظاهره خبره ده چې هغه جواري دي چې هغه ګټلي خو هغه ته واده شوي نو هغه هم ظاهره خبره جوارګري اگر چې انجینري ویلي خو جوارګري. او بیا نصیر احمد محمدي څنګه د دې ښځې د قوت ارادي یا د خپله حوصله یعنې د خپلې حوصلې په بنیاد هغې خپل 2 بچي په کوڼتوب کې لوی کړي دي او څنګه بیا ښځې ته کار کوونکې ښځې ته چې بهر کومه ښځه کار کوي هغې ته بیا څنګه زمونږ په ټولنه کې یا افغانستان او پښتونخوا کې او افغان او پښتنه ټولنه کې په کوم نظر کتې شي او هغې سره کوم قسمه کیسې تړلی کېږي او هغې قسمه خرافات تړلی کېږي او قسمه سټیریوټایپس تړلی کېږي، هغه ټول په دې ناول کې په ډېر مؤثر شکل کې موجود دي چې څنګه د هغې بچي لویېږي او څنګه ورته د خلکو غبرګون وي د دې ښځې کار کولو ته چې اول هغه د سپلو د پالش کولو نه شروع کړي او بیا یو کارخانه کې د کار کولو پورې لاړې شو، بیا د کاروباري شکل ته ورسي او بیا کاروبار کې لویه ترقي وکړي او بیا
د ځایي چې کوم هنرونه یا پیداوار دی، یعنی د کپړو ګنډل شو یا د کپړو جوړښت شو په مختلفو علاقو کې، د افغانستان په مختلفو علاقو کې، شمال کې مو، مشرق کې مو، جنوب کې مو، په ځای په ځای چې کوم علاقو کې د دې مثلا په پکتیا کې یا خوست کې یا غزني کې یا په بلخ کې یا په مزار شریف کې چې کوم ځای کې دغه قسمه لاسي صنعتونه یا لاسي څیزونه جوړیږي، لاسي دستکاري د لاسي مصنوعات څنګه جوړیږي او هغه بیا څنګه خرڅول کیږي او هغه څنګه خرڅول پکار دي، دا هم یو ډېر مهمه موضوع ده چې نصیر احمد مدي په دې ناول کې راوړې ده. خو دا یې د دې ښځې کردار سره تړلې، یعنې دا ښځه چې څنګه په دې ناول کې کوم کردار لوبوي هغې سره تړلې ده او داسې ښکاري چې یو مرکزي کردار لري، خو دې سره بیا مختلف کردارونه راځي، هغه مختلف کردارونه خپل رول لوبوي او بیا یو غاړې ته کیږي او دا ښځه په کلار یو ارتقا نه تېرېږي تر دې پورې چې یو بچی په ادبیاتو کې ماسټري وکړي، لوري م په یونیورسټي ووایي، پوهنتون ووایي، نو لوري م زوی چېرته دفتر کې ملازمت اختیار کړي او لوري بیا واده شي او دغه شان دا ښځه یو کور هم بیا ځان ته ولري، داسې چې په کرایه اوسېدلې ده، خرابو کورونو کې اوسېدله، په مشکلو کې اوسېدلې ده، په کچه کورونو، خام کورونو کې اوسېدلې ده، په تنګو کوڅو کې اوسېدلې ده. نو دا د کابل په یو خوشحاله ځای کې، د کابل په یو آباد ځای کې، یو خوشحاله ځای کې ځان ته کور هم ولري، کور په خپله والي او پوخ کور والي او بیا بچي هم تر دې پورې لوی شوي او دا ډېر یو مطمئن شکل کې چې کله یو بچی واده شي، لوري واده شي او زوی یو ملازمت اختیار کړي، یو جاب اختیار کړي او دې ته د نورو پیسو ضرورت نه وي، خو دې سره سره یې کاروبار هم راونیو. کاروبار د لاسي مصنوعات چې هغه د مختلفو علاقو نه راوړي او په کابل کې په مختلفو ځایونو کې خرڅوي، یو دوکان او بیا دویم دوکان او دغه شان خبره په مخ کې بوځي. نو دا ناول د نصیر احمد احمدي مرحوم د کتو وړ ناول دی. د پښتو ادب څومره شوق لرونکي چې دي یا څومره طالب علمان یا استادان دي باید چې دا ناول ولولي او خوند ترې واخلي. ډېره مننه.